بس ته غني مړه مرګ و ژوند خوشته خیر دی ښه بس ته نور ما جوړه بس که غني په مړه یاد یار خامخا د سړي ملګری چې وفات شي خوږ ملګری وفات شي د مسه سورنډې والے کې سوره وخت تېر کړی دی پوره 18 کاله په خوله یادېږي هغه زمانه خو بس که بس نو کومه پورې وجوړې تا یو ځای ما د یورپ ته راغلی وو خو ته کومه پورې وجوړې دا جوړګانې به کوي بس که کنه ماشوم خو نه بس مغفرت دوا به ورلو غواړو څه خبره الله یا غزي خستک الله رب العالمین دې وبخي بس که غني بس دوا له وړه په یاد د مسه پوره 18 کاله یو ځای تېر کړی دی ښه بس او مرګ زمونږ د جنګ راغلی دی نم چې ته یو بل سره په شي باندې باز راغلی دی د به ترکاري په خوله ما به روټۍ په خوله زموږ خپل نمبر و بس مرګ ژوند خوشته کنه خو هغه دا غني کاته چې په اکاونټ کې 15 لک روپیا چولې وي هغه روپې ورته ما واپس کوه ځکه ما یو خبره وروا نه ولې ما واپس کوسه چل خبره خو وروا اولاد نشته فیملی اس اولاد نشته ما به خدای ته پوس نه کوي خبره خو وروا دای په خپل مړ شو پوه شولې نشنه بوڅو هیڅ څوک نشته نه یې تونه څوک پښتنه کولای شي بس ما یو واپس کوه پیسې ته ټیک ته ما دې پښتنه چې کو دې خو پاتې خو الله به ما پښتنه کوي نه چې د خط زده لور نه کما او بل د ماته وصیت پرې خو څه وصیتو د ماته ویلو چې کلم زمړ شمه کو زه د دنیا نه مړ شم لاړم کنه د ما سره خپل پیسې زما اکاونټ کې د پیسې پرتی دي بالکل ما ته ټول جمع هغه مو د دې ته گواہی کړه گواہی 15 لک روپیا د صرف الله ته پته او تا ته پته او ما ته پته او بس ځان ته کې نیمه ما د ماته ویلو چې زه چې کله مړم شمه ما سره به زما تابوت کې به زما پیسې دی خو ما زما پیسې به نه خوري او نه به زه وخورم که د ما ته نوم ویلې کنه زما به د پیسې بالکل به نه خورلې دا الله به مانه د دې تپوس کوي دا بدل زه د حق په دې ته ملاوي دې خپل حق واپس کوي زه خو چې ما واپس کړ بس ته غنی وړه بس کا یارا ورکه خو نه او چات شه بس ته بس چات شه بس کا بس کا یار د ته خپل حق ورکو مزه کوي اوس خامخا حق ورکوي ولې د الله وګوري کنه د ته بزدا د پیسې تابوت کې एकदम एकदम بوته ها کما ټیک د موږ د ته پته نشته د فیملی هیڅ کوم نشته خو برزات خوده کنه بالکل وګوري کنه بشک الله تو برنګ ایماندار قسم اول زر ولیدو چې د خپل حق ور واپس کوي ایماندار خبر ده مو چې د وګوره د پیسې که زه عمر نو زما پکار برانه شي ځکه دا حرام دي د ځنه شم خوري د بزدې وجه خپل پیسې وسره एकदम بالکل بشک پهلا ځل مې داسې کس ولیدو دا ورګه اوه صبر وکړه دا صحیح دا کاغذ دی دا عام کاغذ نه دی ها دا چک بوک دی چې کله زړه وخت ځاله به روباسي د بانک نه صبر وکړه دا څنګه واپس کړي عام کاغذ دی ورته لړاکو دا چک بوک دی ځاله به په خپل روباسي کارو خو بانک د ورځي ځاله دی روباسي زما بانک پر دی واه غړا راکا یاره ومه منلې دا سمندر کس ما نه لیدلې په جهان چې دا چیک بوک دی ته لړاکو دا به په خپل راو باسي الله خو به تاسو کوي کنه